बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजू मंगा आर्किकेट था। आर्किकेट के मंगा परून दगा बानी कार दाम वेले सही दे दाम सदे हाल तक माडू ना वेले इंजीनियर से पे डीजी पर मंगा कार के इंजेक्शन ना पर सही रहा का ना इंजीनियर से दल तमंग सर बल कमांड गाइडलाइन गोरे ने से वाल ड्राकू मदा वाल स्ट्रेट वाल राखलमा निसे बा क्लिक नी से स्ट्रेट वाल बारा वाखले तमे क्लिक वला गो लावाल ड्राकूम दा सुर खत तखकारी दा सुर खत चे कम दे दगा तमंग से शेवेले शु गाइडलाइन और तवेले शु से शेवरता वेले शु इंजीनियर से गाइडलाइन दा उगर दा गाइडलाइन गाइड से तवेले शे लार खन दाता वही चे मतलब ता ते उगर 50 साल दर्जे के रागे सही दा 50 साल दर्जो की या मतलब पे एक्सेस बाने रागे या पे वाई एक्सेस बाने रागे सही वाई एक्सेस या एक्सेस लेकिन संग पार्टिकेट का R2 बटन दा केमा बटन दा सही शो दे सर R2 सर पान की यो वाल पे सीधा जरा ड्रा की बस सिर्फ दा कार्य है सही दा दा मंग सर शो गाइडलाइन देखि वेल तमंग सर यो बल्ले क्रिएट गाइडलाइन सी शेरे क्रिएट गाइडलाइन दा वेल मुहिम दे गोरा इंजीनियर सब जोड़न ते यो वाल ड्रा कमा सही रखना دلتا غواړم وال راکم خو دا وال نوم چې دلته ډراکوم دلته خو چې د سره بالکل سیم د سره راشي نو که زه دا ډراکم کنه اوس که زه مثال دا ډراکم دسی دا به حتما د نه یا بره یا بلاندي که تاسو غواړئ بیا مو ګورئ دا لاین کمان راوخله دلته کلیک ولګوه دا ګوره بره دی څنګه کولی شو دا بالکل سیده د سره ډراکو نو د دې لپاره به تاسو دلته وال ته راشئ او دلته به راشئ دا به راوخله وړه بټن به وي کریټ ګایډلاین دغه تکلیف ولګول د یو کومکی لاین ځان لپاره ډراک فاصله تخکاری فاصله ډیسټنس زه تم چې دونه فاصله کی ډرا شو لاین شته کنه اوس لار شوال دی راغسته دی نقطې نه کلیک ولګاو دی نقطې نه وېما او لاندې راځه وال ډراکا موږ دا بالکل دې سره شي ډرا شو سیم ډرا شو دوا یو فاصله معلومه شو او بل سیم ډرا شو وای نشولې کریټ ګایډلاین ځان لپاره یو ګایډلاین څه کولای شي کریټ کولای شي او کنجر صاحب که تاسو غواړئ دا وال دا خط راځي کنه چې کله دا خط نه خود نو په دې کلیک ولګو دا آف شو ور خط نه خي واپس باندې باندې کلیک ولګو دا ور خط راخاره شو پام دې صحیح شو واپس رائټ کلیک کینسل کړه ته چیزې نه جوړو یعنی دا وال جوړ کړ دا روان نه یا سکیپ بٹن کیبورډ کې یا رائټ کلیک او شیشه کلیک کا کینسل صحیح شو دا موږ سره ګایډلاین بل لینر سے دیږي موږ سره سپیشل سنیپینګ اټوکیټ کې څنګه سنیپ دی آبجیکټ سنیپ ورته وي دلته سنیپ څه کار کوي ګوره یو لاین مې ډرا کو صحیح ده کنه دا سي یو سوري یو وال مې ډرا کو زه غواړم یو بل وال ډرا کوم انجینر صاحب خود دې په مرکز باندې انجینر صاحب سٹارټ پوینټ او اینډ پوینټ خې ده دا ټیک وګوره ټیک نشان چې کم ده دی معنا را چې شروع نقطه صحیح ده اینډ نقطه هم صحیح ده خو صرف نقطه کما یا نشته میډ نشته میډ زه ته چې تماته میډو خیا دل لپاره نه میډ شته دلته راشه میډ ته خیده ته میډ شته ده ها ورته بدی چې کله کلیک نه بیا ورته نشته ور اوس میډ نشته په دې باندې کلیک ولګوي سپیشل سنیپ آن کدا کله چې بلو شنو دی باندې چې آن شو نو ګول تر نږدې شه مود لګور نږدې کدي مینس دا کراس هغه دا لاین وګوره لاین چې کوم راخاره شو دی باندې چې دا مرکز ده دې خط بالکل مابین ده وایي ها دا خو میډ شو زه تم چې نه زما میډ نه ډیویژن مطلب تقسیم کا په سو باندې دریو باندې اټکر کې ډی آی وی کمانډ ہے و دریو موز ور نږدې کا دا سونه نه تقسیم کړي یو 2 3 4 5 او ما ورته نو تقسیم په سو کا درې کا دا څنګه په 5 تقسیم کړي نو تاسو د راشي سیټ سپیشل سنیپ ویلیو تراشه په دې کې دا ډیویژن کې څه ځانې وته کلیک لګول شوی ری 5 نو دا ورته سو کا درې کا سلور کا لس کا 400 نه پکاري دا ورمول دې کړه یو دا 2 دا 3 وای نه شوي صحیح شو یو شو بل موږ سره ده پرسنټ په فیصدي باندې زه ته هم کنه وګوره مطلب دې ټول مطلب دا ټول سل فیصد ده کنه کله ته چې 50% نه مابین بر کی کله ته لس فیصد شل فیصد نه دونه بدر کی دا ول ته دونه خیزه چې په دې سیټ سپیشل سنیپ ویلیو کې لیز کې 100% او ورکول شوی دی لاس نو دا ورته ما سونه ک دیش می ک انټر می کول د می کلیک ولا کول دا ور دیش یعنی د دې نه دی خو دیش او بیا غ پات شو وای شوي بل ډیسټنس
دا خو فیصدي وکنه نو زه ته چې په ډیسټنس باندې سپیشل سنپ بیان کو ډیسټنس ونه دلته ورسول لیکل شوی دی سل لیکل شوی دی یعنی 1 متر دی صحیح ده نو زه ته چې نه دا ماته 300 که 3 مترو کې کا دا یونټ ګورم چې ملي متر دی او که سانتي متر دی صحیح ده دا لاین وال غټ را شوی دی صحیح ده کنه نو دا انجینر صاحب دا وګوره 100 متر دی موږ ته 100 متر کې دا تقسیم کو 3 متر دا دی او 3 متر دا دی او دا به 100 متر وي انجینر صاحب 3 تقسیم کې چې کم پاتې شو بس هغه پاتې شو کنه هغه نه خورته 3 نشي جوړولای کنه او کته چې نه بس دا خو تقسیم نه کا په 3 فاصله باندې را دډرا کا او چې تقسیم نه کوي په 3 خو بیا صحیح ده بیا په 3 برخو تقسیمي بیا دې نه ګوري چې دا 3 متر دی او 100 متر نه خو ته څه شي کوي په 3 برخو تقسیمي کوي په نه شولې مشکل خو نه یو ډیویژن دی یو ډیسټنس دی ډیویژن تقسیمي او د فاصله راکې درته صحیح شو بل along entire element انجن سره د دې په منځ کې یو وال له وال شته کنه اوس زه ورته دا وال چې کوم دی د دې وال ته ماته څه شی وخایا هاب وخایا هاب نیمه وخایا نو ته دلته هاب مې ته کلیک لګول کنه چې دا سوال ډراکو ما نو ګور انجن سه ماته وال هاب خې کنه خې که ته سوچ کې دا وال خو دې نه تر دې پورې دا خو بل وال دی کنه خو بیا د تاسو شي خې هاب د تخې دا په سوجا چې د دې کې along entire element ته موږ ورکړل موجوده element که زه تم چې between intersection تکاتو په منځ کې دا وګوره دلته تکاتو راکنه درته خو دلته دا وګوره دې کې دا نه خو دا ځکه دا منځ کې تکاتو دا بیل برخه شو دا بیل برخه شو دا وای شولې صحیح شو سنیپینګ دی حتمن کله به کار راځي کار به کله کو بل یې سه موږ سره شو هایټ ټریکر ګوره یو وال ډرا کوي نو ګوره کلیک ولګوي وال تاسو کولای شئ ډیسټنس ورکې انګل ورکې باندې نه د موز موو کوي دا فاصله چینج کیږي ته غواړې فاصله ورکې نو کیبورډ کې ټیپ بٹن هوا د کیپس لاک نمبر ټیپ فاصله ورکې انټر کړه به واخلي نو زه تاسو ټیم کې دا نه خې نو په دې کلیک ولګوي نه خې شتا نشته واپس می کلیک ولګاو چې دا څه شي کی شو کې هم دی باندې کلیک ولګاو انجینر صاحب د کی ما د سره څه شي خې ډیسټنس او انګل به دې کې مونږ کولای شو ته چې زیډ ټریکر ماته خو یعنی زیډ ویلیوم باندې خو خیال دا وګوره زیډ باندې به ارتفاع زیډ کوارډینیټ چې کوم دی د بحر سطح نه چې کوم ارتفاع لري صحیح را کنه یا دا شو یا مطلب په بر منزل کې ولاړ ما وګوره زیډ ماته سوي اوس بازار زمکه سطح نه ارتفاع ده زه په بر منزل کې ما کنه وي ته ګور درې ولس ارتفاع کې صحیح شو مشکل خو نه انجینر صاحبانو په دې باندې پوه شولې ها بل را واپس ګراوند فلور ته او دې کې زه ته ما خدمات ته سیشه وخایا ایکسپینډ ټریکر اتوماتیکلی سیشه کوا دا اټ کوا دې کې ودا مختلف لغه دي صحیح شو هایټ پارامټر ټیګ ته نشي کا هایټ کا هغه د خو دې کلمې کلو سره مخایا صحیح شو نو په دې باندې کلیک لګاو اف کی په دې باندې کلیک لګاو ان کی واپس دا کلیک لګاو اب مر سره شي کی او ته ایکس واي کوارډینیټ سم سره خایا او ایکس واي کوارډینیټس خې درتا نو یو تم چې دا ور سره لګ شو کا ور سره د کوارډینیټس خې فاصله نه خې درتا باندې نه کوم فاصله او خې نه فاصله لپاره به تاسو دا باندې کلیک لګاو چې دا تاسو شي فاصله پوه شوي ایزی کمانډ نه مشکل خو نشته ها دا مو شو انجینر صاحب دا موږ سره پوس ټریکر دا صحیح ده بل موږ سره څه شی ده ګریډ سنیپ څه شی سنیپ خو پیژنې کنه مغناطیس ته وي سنیپینګ نخلول نو انجینر صاحب دغه تاسو ماته ګریډ خو ګریډ کم نه دا کرخه تخکاری دا د ګریډ لاین ګراب ویل شي د مینس د نوٹ وی ګریډ ان سب ګور که تاسو دې بٹن باندې کلیک وکړئ دا ګریډ ډسپلی لري دا لر شو واپس باندې کلیک وکړئ دا راغلل نو دې کې تاسو دا آن کې آن شو کنه او سنیپینګ آن شو دا وړو کې ډاټ غونډه ورکندا خوار کونج کې چې لګيږي دا دې سنیپینګ دا ګور ته چې اوس وال دی نو وال ډرا کې ته نشي کولای چې دا په بل ځای کې ډرا کې دا بالکل پم دې نقطو کې ډرا کیږي دا ګیرا پیپر هم د لپاره استعمالېږي چې لاین سیکوینس سره ډرا کې ترتیب سره هر یو لاین به خپل اندازه لري 10 ملي 12 ملي متر مثال صحیح ده کنه څنګه چې داغه تاسو شوی 10 ملي 100 ملي ګرا پیپر
هغه پیج سره A1 پیج کې چې کوم A1 پیج کې صحیح ده. اوس هغه نو دی پوه شولې باندې نو سه نو دې چې تاسو کولای شئ سنیپینګ آن کړئ ادا کولای شئ دې نه روټیټ هم کې سه روټیټ زو دم چې نه یاره بس دا واپس شي کا سیټ ټو ریسیټ کا واپس خپل حالات راولې په دا ټیک باندې لري یا بدم دا ټیک باندې لري کا واپس با خپل حالات راش دی باندې کلیک ولا بس نشي. صحیح شو دا سنیپینګ دی صحیح ده. د دې سنیپ آن کیږي دا سره د لپاره سمانی کې سبا یو وال راکې ترتیب سره لاس خانه 15 خانه دلته صحیح ده. خدام شو انجینر صاحبانو بل راځم دا ډیلیټ کوم سلیکشن بیا ته خبر کوله نه سلیکشن کې راځي سلیکشن کې کمانډونه بیا شته نه سلیکشن یې واخله او کیبورډ کې ډیلیټ بٹن هو دا سنیپ به دې آف کوخه خیر صاحب دلته ګوري موږ سره بل کمانډ ټریس څه شری ټریس زه په کوم منزل کې ولاړم ګراوند فلور زه راځم ګراوند فلور کې یو ودانۍ جوړوم رالم دلته نو دیم چې دونه فاصله کې دي دې کې یو دوه درې کوټې پکې جوړوم نو دا مې راواغستل یو ور خودل ترا شي کنه نو سیبانو په دې باندې کلیک ولګوي لاړ شي د وال سیټینګ ته لاړ شي وال سیټینګ کې ځنو لینک د دا کلیک ولګو تکنس می دا ورکه میټیریال می مثال دا ورکه میټیریال څو د ټاکول شي بیا راغلم دا ریکټنګل مې راواغست دا مې کو بیا مې دا سنگل وال راواغستل صحیح د بیا برانډا او یا بل څه شي جوړوي صحیح شو ازدي زی پورا بس دا والا ته مسر ته ورس په دې کلیک لګاو او بیا دا راخلو څه شي ایڈجسټ په دې دا یو ایڈجسټ کو دا سره صحیح ده دا ختمو دا کیبورډ کې به کنټرول بٹن نه ونیسي کنټرول دا بٹن کې دا یو دا نه ټریم کې ځکه دا ټول یو لاین دی یو ور به دا سسپند کې سسپند مطلب چې گروپ نه ویو باسي جدا شو پام دې کنټرول بٹن نه ونیسه دا ټریم کا وایي کنه انجینر ست کې دروازې لګوم دروازو درا شپتی باندې کلیک لګاو دا ډور وینډو مې راغسته ده زدا وینډو مې راغسته دلته مې شیشه وګلګول وینډو غانې دلته دا حال له مثال صحیح ده د حال لپاره به راشي ډور ته په ډور باندې کلیک لګي د حال ډور به راوخلئ ملار شي دا نور دروازې مثال خبره راوخلئ دا دروسه به خبره کو چې دروازه کم طرف ته اوپن شي څنګه نشي وګوره دا پلان جوړ شو وګوره د دې لاندې نه پرش تر نه چت شته په دې کلیک لګوي دا ټول وال سلیکټ کی په دې کلیک لګوي سلیکټ راش او دې کې چې ماته ټول وال سلیکټ ټول وال ته یو قسم میټیریال ورک دا لینک وزدا سي صحیح شو انټرسپ اوس زما واپس دو بٹن میں کلیک وکړ 2D د باندې یو پرش لیول چوم نو پرش لیول لپاره به راشل ته مش ته موږ سره مش دې به کلیک لګوي دا وګورئ پرش 3D کې وګورئ لږ زره څه شری جګ دی په دې کلیک لګاوه دراشه دا ارتفاع 60 سانتي لاندې راغلی دا ته واپس صفر کړه به برش د دې په ټاپ باندې زه غواړم چې داسې میټیریل ورکم ټایل ورکم ورته او دا آن که داسې آن که یو دې سره صحیح ده دا راوتلي برخې چې کوم دي دته هم دغه شان فیلډ سټون ورکه او لاندې خوا هم نه ښکاري ګورئ پوهېږئ که نه اوس دې باندې غواړم چت واچوم نو د چت لپاره به داسې کار به وکئ سلب لپاره سلب ته به لاړ شئ سلب دې ځای کې دا سلب مې راواغست دلته مې کلیک ولګول دلته مې کلیک ولګول دلته همداسې راځم لږ دلته مخکې راځم د یو ډیزاین ورکوم پکې دا کمان شکل به راوالی دا 3 پوینټ یو پوینټ مې دلته کلیک ولګول یو دلته
دیزی پورې مې دا ډرا که واپس سیده لاړم تا مې او دلته مې سره واسطه لاړم F3 بټن مې کلیک ولګول 3D په ځمکه پروت دی کلیک کپې سیټینګ ته لاړ شي دا نو لینک کوي تکنس د 15 سانتي کوي او ځمکې نه ارتفاع 3 او څو ورکوي 3 او 10 کوي 3 15 صحیح شو نو ګورئ غواړم پایه ولګوم پایې لپاره کالم ته ځو کالمونه دي چې موږ سره مختلف کالمونه دي سرکولر کالم دی پکاري هر قسم کالم پکاري په دې کلیک لګو سیټینګ اندازه ورته ورکو اوکې کو یو پایې دلته ورکو ته یو پایې دلته 3D نه پای وروسته ډیزایندار پایې طریقه ورته خیم دا ټول بیا وروسته کار کوو صحیح شو تاسو پوه شولې باندې مشکل خو نشته بیا پیک میک څنګه ورکول کېږي په دې امکان کوو سینر صاحب زه غواړم بره بل منزل جوړ کړم نو لاړم سټوډیو 1 ته بره منزل نه ښکاري نو دې لپاره به تاسو راشئ څه شی باندې ټریس څه شی په دې کلیک ولګوئ ګوره لاندې منزل ښکاره شو صحیح ده چې لاندې منزل ښکاره شو نو لاندې منزل په مطابق به د بر منزل جوړی که نه سبا پایې مایې بیا غلطې راځي صحیح ده ټریس بس صرف ټریس ووهه دا ور واپس ووهه لرې که واپس کلیک ولګوه آن شو نو ته چې وال ماته ډرا که مثال همدې ځینه یا 2 کوټې صرف دا مخامخ 2 کوټې صرف اچوم نو دلته راشه او دلته کلیک که د دې نقطې نه تر دې نقطې پورې صحیح شو مخامخ صرف 2 کوټې یو دلته یو سلاب ورته ورکوم نو سلاب ته راشه او ته داسې د یو برنډه غوندې لږه راووسي صحیح ده او دلته یو 2 3 پایې ورته ورکوم پایې مثال یو پایې دلته ورکوم یو پایې دلته ورکوم یو پایې دلته 3D ته ځو ګورو پام کړئ سلاب لاندې پروت دی که نه نو په دې باندې کلیک لګو دا سلاب ارتفاع ورته څونه ورکوو ارتفاع دې ځکې نه دلته 3 او 10 ورکه او د بیا د دې ځکې مجموعي به بیا شپږ او شل ورکړي ته اوس په همغه منزل کې ولاړم که ته په لاندې منزل کې د جوړ کړی ته غواړې یو دمې د لاندې منزل نه بره منزل ته ولي نو بیا څونه ته ورکړه شل صحیح شو پوه شوئ دا وګوره دا څه جوړ شو دکې پیکونه نه دي لګېدلي نه دي لګېدلي نو ځکه داسې ښکاري کټارې نه دي لګېدلي پوهېږئ که نه او د همدې سلاب لږ زره پیک باسئ د دې سلاب سلاب باندې کلیک کوي وروسته هم پې کار کوو سلاب باندې کلیک یو نقطې باندې کلیک کړه چې کله نقطه باندې کلیک دلته موږ سره دی آفسیټ کلیک ولګوه آفسیټ ورکړه آفسیټ دا دی یو 10 سانتي 15 سانتي 50 شپېته سانتي څه شی ورته ورکړه آفسیټ او دې منزل ته هم راشه د دې منزل ته هم کلیک ولګوه او دا یو نقطې باندې کلیک کړه چې کله نقطې باندې کلیک ولګول آفسیټ کلیک کړه آفسیټ نه پس ورته آفسیټ ورکړه لاړ شه 3D اوس وګوره آفسیټ پوه شوئ که نه مشکل خو به نه دا موږ سره څه شی ټریس کمانډ ښه صحیح ده بیا دلته لاندې ځمکه جوړو نو ګراوند ته راځو دلته میش ته راغلم میش کې دلته مې کلیک ولګول تر دې ځای پورې ته خو دا میش خو هغې سره دغه شو نو بیا په دې باندې کلیک لګو د دې میش سیټینګ چې کوم دی ارتفاع ورته ټول یو 50 سانتي ورکو نو اوکې کوو او بیا یې د ځمکې نه لږ زره نور هم لاندې کوو نو -50 مې ورته ورکړو پام دی دلته بیا زینه جوړه ورته پاس خېږي جوړه که نو د زینې په میش باندې جوړېږي خو لږ زره زینه بیا لږه خواري غواړي بیا پس درته اسانه طریقه هم درته ښیمه نو هغه خواري دا غواړي چې اوس دا میش دی نه هغې میش نه دا میش بیا وارې لږ لرې هم کړي په دې باندې نقطه باندې به کلیک ولګې هغه ځینې بیا سابټریک کړي دلته وګوره سابټریک کمانډ دی په دې نقطې نه تر ښه د دې نقطې باندې یو وارې کلیک کړه او سابټریک راواخله د دې نقطې نه تر دې نقطې پورې داسې شکل لرې کړه دغه ځینې ځای پاتې شو پام دی هغه ځینې هغه ځای خالي هم کړه لرې هم کړه صحیح ده چې ما نه صرف دا پته لګي دلته زینه د یوه ستوسټي په زینه ور جوړه کړم زینه خو بیا ډېرې طریقې دي همدې میش باندې ورته جوړه کړم میش ته راشه او د دغه زینه تر دې ځای پورې اندازه مې ورته څونه ورکړه 10 سانتي مثال صحیح شو دا شو بیا په دې باندې کلیک ولګې دلته راشه ډریګ رایټ پې کلیک ولګه او ډریګه کاپي کړه نو بیا دا نقطې دلته کې دا بیا پې رایټ کلیک ولګوه او ډریګ ملټیپل کاپي واخله نو بیا اسانه دی دا وګوره دا دلته کې صحیح شو 3 دانې شو که نه
نو که ته 3D ته لاړ شې دا درې انې یو اندازې سره راغلي دي صحیح ده نو ته به دا اولنی کلیک کې اولنی د اولني ته به یو خاصه ارتفاع ورکړې صحیح ده مثال ارتفاع مې ورته مثال ورکړله 100 سانتي 10 سانتي اوکې که دا 10 سانتي خو لاندې نه اخلي که نه نو ته به دا دلته ماینس 100 سانتي کې ماینس 15 به کې دا خبره شو الریډي خو شلو که نه شلو 15 به کې لږ طریق خواري غواړي ماینس 15 که اوکې که دا ګوره داسې شو بیا به دې باندې کلیک به ولګی دا صحیح دی مثال دا بل به لږ زر اوچت کړو ورته صحیح ده دا به څونه کړو به زه ماینس 15 مې کوو ورته لږ زر مې اوچت که نه ګورې یو زینه جوړه شو یو تخنیک غواړي نو صحیح ده بیا وروسته ځینې اسانه طریقې هغه درته ښیم ډېر اسانه طریقې درته ښیم نه ګورې صحیح شو میټیریل هر څه ورته بیا څه شی کولی شي ټاکلی شي څنګه په دې کلیک ولګوه دغسې دا ونیسه شپ بټن ونیسه دا ونیسه په دې باندې کلیک ولګوه د کلیک نه پس دلته راشه دې ته ورکړه داسې ټایل او دې باندې آن کا دا او دې باندې کلیک کا اوکې کا دا ور مثلا ورته صحیح ده پوهېږئ که نه مشکل خو به نه وي صحیح شو نو دا موږ سره کوم یو کمانډ انجینر صاحبانو ټریس کمانډ دا چې کله آف کې لاندې منزل کې کار نه کوي بره منزل کې بیا ورته لاندې منزل نه ښکاري چې کله دې جوړ کړه بیا آف کړه که داسې صحیح ده بیا هم تاسو ته یو کمانډ ښیم چې که تاسو دې جبر کې چې دا کار وکړو نو هغه مو سره برابر کړي بیا ښایسته راځي پیک څنګه ورکول کېږي پیک صحیح ده که نه انجینر صاحب نو ما ته مخامخ ودرېږه کوم ځای کې ودرېږه نو ما دا ده که نه دې ته مخامخ وګوره دا ځای به ته ښکاري دا کونج که نه یو کونج وګورئ نو ساوت ته راشئ یا مطلب دې ته ورته وګوره دا کونج به ته ښکاري صحیح ده ښه ساوت باندې مې کلیک ولګول دا کونج ښکاري راته صحیح ده یا دا کونج یا دا کونج نو ما ده که نه دلته راشئ یو کمانډ یې موږ سره د مارک په نوم باندې دی او دا راوخله دا یو صحیح ده او انجینر صاحب دلته کلیک ولګوه ته هم داسې لږ زره پاس لاړ شه لږ داسې لاړ شه لږ دلته داسې لاړ شه لږ زره دلته داسې کمان غوندې ورته ورکړه صحیح ده بیا دا لاین راواخله بیا ورته هم لږ داسې لاړ شه بیا لږ بره بیا لږ داسې او بیا راکوشه او دا بند دي که حتما بیا بندوي چې داسې ډک شي چې کله دا وشه واپس F3 بټن ووهه 3D ته لاړ شه دا داسې لرې غورځېږي ښه پام دی دی دا به داسې انتخاب به کړي داسې سکپ ووهه دا داسې انتخاب شو یوه داسې کلیک کړې که چې کله دا انتخاب شو دغه نقطه سره دا نقطه د دې نقطې نه مې جوړ کړی و که نه دغه نقطې نه دې نقطه باندې یې کلیک که او دغه بټن ونیسه داسې ته ښکاري څه لیکلي ډریګ دا ډریګ که راوړه همدغه نقطه باندې دلته څه شی که کېده کېغوستل شو دا وګورئ کېغوستل شو که نه نو دنه پس څه وکړه اوس همدغه نقطې نه دا سلیکټ که همدې نقطې نه دلته ته یو بل کمانډ درکړي ټیوب په نوم باندې دی په دې ټیوب کمانډ باندې کلیک ولګوه دلته راځه یو کلیک دلته ولګوه یو کلیک مثال هغلته ولګوه همداسې لاړ شه یو کلیک دلته ولګوه یو کلیک دلته ولګوه او دې ځای کې دا راواخله صحیح ده دا یو او دلته کلیک که دې ځای کې یو بل نه دې سره نه کېږي arc by 3 point یو پوینټ هغه شو بلې پوینټ دا شو او بلې دا شو پام دی دی اول یو پوینټ هغه شو بل دا او بل واپس راشه او دې ځای کې داسې شی که بند که سوري بند دې د سټریټ سره که څه سره که سټریټ چې که دا بند که او دلته راشه ډېر غټ پیک مې جوړ که خدا سره هغه تاسو سایز وړوکی بیا جوړ کړئ ما خو بې اندازې جوړ کړه که نه تاسو دلته چې دا کله جوړوئ نو دا لږ زر وړوکی جوړ کړئ دلته ما پام نه و سره مې دا را زوم کړی و صحیح شو نو 3D کې وګورئ دا بیا وروسته پیک باندې هغه باندې کار کوو او تاسو دغه شان ډیزاین هغه پکې جوړولی شئ مشکل خو به نه وي او چې کله دا ټول هر څه فاینل شو تاسو غواړئ دې نه تصویر واخلئ دا کې خو ډېر کار موږ 15 سره کار هم نه کړی خو دا تاسو غواړئ داسې برابر کې دې نه تصویر واخلئ ته به لاړ شئ ډاکومنټ ته به لاړ شئ او په ډاکومنټ کې به لاړ شئ یو وارې پټو رینډر سیټینګ ته لاړ شئ پټو رینډر سیټینګ ته چې کله لاړئ په دې کې کوالټي مالټي دا ورته زیاتولی هم شي دا ورته مطلب چې زیات کې ښه راځي یعنې 1.5 زر دا مو ته مطلب 7,000 8,000 چې کې زیات ښه راځي صحیح ده
بیکګراوند کو ته پکچر کلیک ولګوا یا دوی هم چې کلر صحیح دی نو سکای کلر ورته ورکړه دغه شانتي یو سکای کلر جوړ کا دا ورته اوکې کا نو شاته به دغه شانتي یو کلر واخلي بیا دلته راشئ او بیا پرې باندې کلیک ولګوئ دا د بدن څه شی واخلي تصویر به واخلي بیا ښایسته سکای تصویر راولو خو اوس هلته صرف کلر ورکړه ورته نمونې تصویر به دې څه شی کې فهم دی پوه شولئ که نه لکه وګوره مر سند ته ښکاري هر څه راغلي که نه بیا د نه پس غواړي تصویر سیو کړي نو په دې سیو باندې کلیک ولګوئ کمپیوټر یو ځای ورته وښیي او په جی پی جي فارمیټ کې سیو کوي صرف سیو ووایي کمپیوټر کې یو ځای ورته وښیي نو دا به څه شي سیو واپس غواړي خپل حالات ته لاړ شي که 3D ته ځي نو دا کلیک کړه او که 2D ته ځي 2D ته نو دا کلیک ښه صحیح به شو دې پورې مشکل خو نشته مخکې ځم که بس دی دا دوه کمانډ درته وایم صحیح ده انجینر صاحب دلته یو دانه والمیټ راکړو دلته ما سره یو بل کالم پروت دی دا دی زه غواړم چې دا کالم ویسم هلته د وړلو لپاره انجینر صاحب بیا ور په آبجکټ کلیک کړي بیا به پرې رایټ کلیک کړي دلته وګوره دا موو کمانډ ته ښکاري دا ډریګ دی سره ډریګ کېږي موو کمانډ دی دا روټیټ دی دا میرر دی دا الیویټ دی الیویشن ورکول کېږي دا کمانډونه چې کوم دي هماغه دام دي خو هغه صرف ساده کوي یعنې ډریګ کوي روټیټ کوي دی ډریګ کوي خو کاپي اخلي روټیټ کوي خو کاپي اخلي پوهېږې او بیا دا سنګل کار کوي او دی بیا ملټیپل کار کوي لکه دا یو کاپي اخلي او دا بیا زیاتې کاپیانې اخلي ټولو ته پریکټیکل کوم راځم ډریګ مې راواغېسته د دې نقطې نو ته هم دا دلته کېده انجینر صاحب زه ته دې سره نږدې کېده زه چې سم ور نږدې شم دا ډایرکټ هغه سره داسې وصلئ فهم دی دلته لږ نږدې کېده ورسره سنیپینګ دی څه شی دی سنیپینګ آبجکټ سنیپینګ دی دلته وګوره که موږ سره کمانډ دی څه شي نوم دی ایلیمنټ سنیپینګ که دا ته لرې کړي اوس ګوره نږدې شه ورسره نه راځي فهم دی او که دې باندې ته کلیک ولګوې نو ور نږدې شه ورسره څه شی کېږي راښکاره کېږي فهم دی مشکل خو نشته